چې فعلا د افغان ځواکونو په لاس کې د هغو د خوا نیول سوې ده. د ډنډ پټان جګړه او د جنرال مبین غوسه یو طالب شهید شوی او 8 پاکستاني ځواکونه هلاک شوي دي. پاتې معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. رحیم سکندر لیکلي د ډنډ پټان بیګاني معلومات د عابد مولوي صاحب په یو لیزري ملګري شهید شوی. د میلن 2 سرسري زخمیان بیرته جنګ ډګر ته لاړل. 2 نور لږ سخت ولګردیز ته ولېږدول شول. تېره ورځ او شپه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول او پکې وویل شول چې طالب ځواکونو د پاکستاني پوځ 3 پوستې هم په ثقیله وسلو ویجاړې کړې. سیمې ته د طالبانو سرې قطعي ځواکونه هم رسېدلي. د طالب سرچینو تازه معلومات له مخې په یاده جګړه کې 8 پاکستاني پوځیان وژل شوي، 1 طالب او 1 ملکي وګړی هم شهیدان شوي. د پکتیا د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نصیر احمد رحماني وسلام وطندار ته ویلي چې د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند د ډیورند پر فرضي کرښې له شوې جګړې یو جسد او 1 ټپي دغه روغتون ته ورکړل شوي دي. د نوموړي په وینا 15 ټپیان د څمکنیو روغتون ته هم وړل شوي دي. رحماني وایي شهید شوی کس او ټول ټپیان ملکیان دي. بل خوا د ډنډ پټان یو اوسیدونکي محمد دین سلام وطندار ته ویلي چې د دې ولسوالۍ د 4 کلو څه باندې 1500 کورنۍ د دې جګړې له کبله د خپلو مېنو پرېښودو ته اړې شوي او څمکنیو ولسوالۍ ته کډه شوي دي. جنرال مبین بیا لیکلي ښه چې نه کار هلته د څه کار. دالخوره موږ په غب نه پوهېږو، موږ سره ډېره ګزاره کوئ. تاسو په تېر حکومت روږ دي وئ، موږ والله سترګې در باندې وباسو. د برق په تارونو او د طالب په کارونو به ګوتې نه وهئ. رحیم سکندر لیکلي 8 پاکستاني پوځیان او 3 پوستې له منځه تللي. پاکستان غلطي کوي، موږ خواستې تین یا تېره کې یو، خو پر دوی ټي ټي پي او بلوچستان ښاماران هم راچاپېر دي. ښه به دا وای چې د خبرو له لارې ستونزه حل کړې وای، که نه دا چټله نقشه به بیا احمدشاه پوځ سره وي له خیره.